بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې تاسو بخیر خوشاله به. نن د HTML ویډیو دا په دې ویډیو کې به ان شاء الله موږ HTML کنټینیو ساتو. راځم زوړ کوډ کولاو ما چې کومه په زړه ویډیو کې کړو په ډیسکټاپ کې ما دلته کې فولډر جوړ کړو HTML ټوټوریال په نوم باندې او دا زما سره هغه زوړ انډیکس فایل index.html فایل له په دې کې ما چې کوم کوډ لیکلو هغه د ذکر او د دې کوډ په څنګه اوپن کوم څنګه چې ما تاسو ته په زړه ویډیو کې ویډیو زما سره VS کوډ دی په VS کوډ کې راځي کې اوپن فایل او د ځکه به مونږ اوپن فولډر وو چې اوپن فولډر وو د ځکه به هغه فولډر به د ځکه سلیکټ کو او د ځکه به سلیکټ فولډر کو زما سره به هغه شنته فولډر زما سره به هغه کولاو کی صحیح ده. دا زما سره یو طریقه ده. دویمه طریقه زو په اسانه باندې راړو موضوع چې ما کلوز کړو یو پیر بیا VS کوډ کولاو کو چې ما کله VS کوډ کولاو کو نو زه به داسې چل وکړم چې زه به دا راواخلم دا فولډر به راواخلم او دا خنټې په دې VS کوډ کې به یې داسې راوالم او دا خنټې به زه پیسټ کړم نو دی به زما سره هغه فولډر خپل باندې اتوماتیک به زما سره کولاو شي. صحیح ده. نو خاين د دې درېمه طریقه دا ما کلوز کړلو په اسانه باندې دا ما اوپن کړلو فولډر ما کولاو کو په فولډر کې دا ځکه رائټ می کلیک کو دا ځکه لیکل اوپن وذ VS کوډ اوپن وذ VS کوډ دی به زما سره اتوماتیک په دې فولډر کې بدلنه زما سره VS کوډ کولاو شي. دا د دې مختلف طریقې دي چې VS کوډ په VS کوډ باندې هغه کولاول خپل کوډ کولاول دي. صحیح ده. خو دا کوډ زونه کوم څنګه چې ما انسټال کړو لایو سرور ما انسټال کړو دا ځکه وجود په لایو سرور باندې کولاو کوم لایو سرور باندې څنګه کولاوي دا ځکه رائټ کلیک او دا ځکه اوپن وذ لایو سرور دا ځکه په زموږ سره د خپل باندې لایو سرور باندې به کولاو شي زما سره. خدا زما سره غرضور کوډ دی. صحیح ده. دا زما سره هغه کوډ دی کوم چې ما مخکې لیکلو. صحیح ده. او دا د هغې آوټپوټ دی زما سره. دا مې مینیمایز کړلو او داسې کې ورته تاسو ورته ګورئ دا زه به کچ کوم داسې کې او دی به زه داسې راولم او داسې کې به زه ورته دا راولم چې دا تاسو ته مخامخ وي. صحیح ده. دا اوس index.html فایل دی نو زه دا یو فایل زما سره دا فایل به زما سره یو په دې کې یو بل فایل جوړوم دا ځکه پلس مې کلیک کوم دا ځکه دوته چې index2.html index2.html مې وایو او دا index2.html چې دی دا به زه اصل کې په لایو سرور باندې به زه دا کولاو کوم. صحیح ده. نو په لایو سرور باندې زه کولاو کوم اوپن وذ لایو سرور او لایو سرور مې کولاو کوم زما سره د په لایو سرور باندې دا چون کې زما سره ښکاري. صحیح ده. او زه ته چې HTML ولې کوم دا ځکه HTML5 زما سره رالو نو دا ځکه تاسو ته وګورئ دا کنټرول S سیو کړلو او د ځکه زه ډاکومنټ کوته ما چې have HTML second video صحیح شولو دا زما سره سیکنډ ویډیو شول زما سره دا ټایټل شولو او په دې ځای کې ورته زه په باډي کې ورته زه لیکم فعل بل زه داسې کوم او باډي کې زه لیکم چې پی او hello to the second video او دا مې سیو کړلو او دا تاسو کې کته شي دا چې موږ ته لخر نه ځکه فرست ټایم دا کله کله اکثر دا چل کوي چې دا به ریفریش کوي نو که زه په دې کې یو بل پی ټیګ واخلم چې this is paragraph چونکې دا زما سره تاسو ګورئ تاسو this is paragraph زما سره ښکاري. صحیح ده. ښه دا زما سره مکمل دا بوایلر پلیټ کوډ دی زما سره په دې کې څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل چې دا زما سره HTML سټارټ شو لږه زما سره HTML کلوز شو زما سره هیډ سټارټ شو هیډ کلوز شو زما سره. صحیح ده. او باقي چې کوم دي میټ اٹیک ته چونکې ضرورت نشته ده نو نن به مونږ هیډینګ به استعمالو چې په هیډینګ مونږ څنګه جوړو زویم کنه چې د ځکه زما سره یو پیراګراف دا غیر لپاره یو هیډینګ وي د هیډینګ لپاره یو ټیګ استعمالي هغه ته مونږ H1 چې کوم لیکم زه ته چې هیډینګ 1 دا به زما سره شي هیډینګ 1 بشي زما سره دا زما سره شي هیډینګ. صحیح ده. اوس که زه دلته کې پی ورکم او په دې کې زه پیراګراف ور کوم نو دا تاسو ګورئ دا ځکه دا پیراګراف ته دا دغه هیډینګ شولو. صحیح ده. دا قشان د زوجي کوم دی نو دا قشان مختلف هیډینګ ورکول شي ما خو هیډینګ زما سره مختلف قسمه هیډینګ دي زما سره شپږ قسم هیډینګ دي زما سره یو هیډینګ دی زما سره H1 دی دویم هیډینګ دی زما سره H2 دی هغه ته زه وایم چې هیډینګ 2 دا زما سره شو هیډینګ 2
نو دا به زما سره هیډینګ 2 بشي او دا چونکې دا د تاسو کته شعر دا زما سره سمال غونډه کې د دغه د لږ شانتي سمال لري زما سره په سایز کې لږ شانتي سمال لري جو ته پیره پیور کوم دلته کې لور مور کوم او د به مس اتوماتیک د سیره واخلي صحیح ده د قشانتي زو د قشانتي زموږ سره H3 د H4 د H5 ته صحیح ده H3 زما سره او د زوم چې هیډینګ 3 تاسو کته شي هیډینګ 3 به د ځکه څه ځخکار شي سیو هیډینګ 3 شولو د قشانتي H4 د هیډینګ 4 سیو هیډینګ 4 شولو H5 د heading 5 دی او H6 دی heading 6 دا تاسو کته شي heading 6 که زه د ځکه یو بل ټری ورکم heading 7 نو موږ چې heading 7 به ما سره یې کې بنې زما سره هغه چې کول غواړم H7 وو او د ځکه دا به کلوز کومګه دا زما سره د ځکه زما سره شي heading 7 خو چونکه تاسو لیدای شئ څنګه چې د ځکه تاسو ښکاری هیډینګ 6 د هیډینګ 6 ته د هیډینګ 6 څونه کچته نو په کار دا چې د هیډینګ 7 د 6 نم کچوي نو هیډینګ 7 چونکه شته د نو د سیپ چې چلو کو د اقا شانتي پیراګراف شانتي اقا شانتي دغه امر ټیکسي مال راوغستلو نو زما سره هیډینګ زما سره سو قسم هیډینګ زما سره شپږ قسم هیډینګ H1 H2 H3 H4 H5 H6 صحیح ده زما سره هیډینګ شلو د دې علاوه زما سره نو ټیګز دي د فلحال کمنټ وکما او د ځکه زما سره ټیګ دي څنګه چې زما سره ما پی ولیکو چې پیراګراف پی چې کوزله کوم زه تم چې this is my paragraph دا ما سره غپی دغه شی د قشنتی ټیکس کې چې ګرځي زوم چې د ما سره د پیراګراف ته نو پدې کې زما سره ځینې الفاظ د سری زوم چې هغه د ایټالیک شي ځینې د چې هغه د بولډ شي ځینې د چې هغه کچ کار شي یا غټ کار شي دغه د استعمالولو لپاره موږ مختلف ټیګ استعمالو یو ټیګ زما سره د italic I مون دا زما سره italic ټیګ دی زما سره که تاسو د تو وګورئ دا زما سره italic دی بالکل دا وای نه زما سره italic دی دا قشانتي زما سره بولډ استعمالو نو زه ته مچ بولډ ټیکسټ دا تاسو کته شي دا زما سره بولډ ټیکسټ دی زما سره ټیک دا دا قشانتي زما سره یو بل ټیګ دی small ټیکسټ دا تاسو کته شي دا چې کوم د زما سره سمال ټیکسټ دی دا زموږ سره سمال ټیکسټ دی صحیح ده خاص په دې کې تاسو یو خبر نوٹ کړئ چې کله زه پیراګراف لیکم دا ځکه یو پیرابل پیراګراف لیکم او زه تم چې پیراګراف 2 وته وایم نو د بلند راکوزیږي تاسو کې خیر دی بلند راکوزیږي خو دلته چې ما کله ایټالیک او بولډ او دا ولیکل د زما سره یو رالو د دې د جدا کېدو لپاره موږ استعمالو ټیګ یو بل ټیګ استعمالو هغه ته وایي بی آر ټیګ دا کار کوي چې د لاین بریک کی او نیکسٹ لاین ته راکوز کی د قشان دی پدې کو ته زم چې بی آر د زما سره لاین بریک کی او بل لاین ته د زما سره راکوز کی د دې نه علاوه زه ته بل بی آر کوم د زما سره لاین بریک کی چې نه لاین د سلیکم د زما سره هغه لاین د ماته راکوزي صحیح خان زما سره د ایټالیک زما سره بولډ زما سره سمال زما سره پدې کې زما سره SUP د SUP څه کار کوي کزو پرس ک زولي کما H2O یا زولي کما چې دي سي H او د شي زما سره 2 او د شي زما سره O نو تاسو دا کته چې زما سره H2 چې کوم ده کنه H2 برولې کو زما سره چې کله مونږ پاور استعمالو لکه زوی ما چې لکه یو بل مثال در کوم د میکروز کول زو د ما چې 2 to the power SUP ورکو او دا ځکه د زو تم چې 2 to the power 5 is equal to تقریبا د دین راځي 10 نو تاسو دا کته چې دلته کې 2 to the power 5 is equal to 10 د زما سره قشنته ولیکلو صحیح ده خو دا قشنته زویم چې H2O بیا لیکما او پاره کې وته پاره کې زما سره چې کوم زویم چې هغه 2 چې د غلاند د کوشن دغه پر استعمالېږي SUB سب دته وای سوپرسکرپټ هغه ته وای سبسکرپټ صحیح ده چې کوم دته وای سبسکرپټ سوپرسکرپټ صحیح ده د زما سره د چې کوم SUP دی د سوپرسکرپټ دی زما سره او د ځکه زما سره سبسکرپټ دی هغه د SUB او د ځکه وته 2 ولو او د ځکه وته O تاسو دا کته شي چې د ځکه زما سره هغه 2 لاندې راکوس کول زما سره
تاسو دا کړئ شي H2 او O صحیح ده. نو دغه شان چې کله داسې ټیکس موږ لیکل غواړو نو موږ وایو چې لکه دا زما سره د سوپرسکرپټ دی، زما سره د سبسکرپټ دی، دا شان د سمال وي زما سره، یا زما سره ایټالیک وي یا د بولډ وي زما سره. د دې نه علاوه زما سره نور ټیګ دی، زما سره فون ټیګ دی زما سره. چونکې فون ټیګ چې کوم دی مخکې په HTML4 کې او په 5 کې نشي، د هغې نه موږ قلار شو. د دې علاوه زما سره ټیګ دی انسیکټ ټیګ دی چې هغې ته سپوز ووایم چې ګوډ. نو تاسو کتلی شئ چې انسیکټ به څنګه ښکاري، انسیکټ باندې به لاندې انډرلاین به زما سره صحیح ده. دا به بیسیکلی دا به انډرلاین ټیکسټ به ستاسو سره ټیک ده، دا به ستاسو صحیح انډرلاین ټیکسټ به ستاسو سره. که پرس که زویمه چې دا لاین چې د دې د پاسه وي نو هغې لپاره یو بل ټیګ استعمالېږي، هغې ته ډیلیټ، نو هغه به ستاسو سره اوورلاین دا به ځکه ښکاري چې دا ډیلیټ شوی دی تاسو ته صحیح ده، دا اوورلاین دی. دغه شانتې زموږ سره مختلف نور داسې دغه دي، لکه زه ته وایم چې زما سره د شي امپورټنس ورکول غواړو، څنګه چې زما سره بولډ ټیکس دی، د بولډ په شانتې یو بل ټیګ استعمالېږي، هغې ته وایي سټرانګ صحیح ده. بي آر مور کو بي آر څه کار کوي چې دی زموږ سره لاین به بریک کړي او دلته کې سټرانګ مور کړلو او په سټرانګ کې ته وایم چې امپورټنټ ټیکسټ. چې کله مونږ امپورټنس ورکول غواړو نو هغه مونږ داسې په سټرانګ کې ورکوو. تاسو که کتلی شئ په دې بولډ کې او په دې بولډ کې لږ شانتې ډفرنس پکې شته دی صحیح ده. دغه شانتې زه وایم چې یو ټیکسټ دی زما سره سپوز زه ورته وایم چې یو ټیکسټ دی زما سره په پی کې زه بندوم، په پی کې ورته زه ورته وایم چې سپوز چې هیلو او ورلډ زه ورته لیکم، ورلډ ورته لیکم چې مارک مو لیکو، دا چې ورته وایم چې ورلډ. داسې تاسو کتلی شئ چې داسې کې زما سره چې کوم هغه ورډ دی هغه زما سره څه کو هایلایټډ ټیکسټ کو. نو ورډ زما سره هایلایټډ ټیکسټ دی او دا د څه د وجې نه، د مارک د وجې نه. نو چونکې زما سره چې کوم دی د دې سمري سره د دې سمري دا چې زموږ سره چې کوم دی مختلف ټیګز دي، زما سره ډېر شي ټیګز دی. زما سره یو بل ټیګ دی چې کله زه پی لیکم او په دې کې زه دلته مې لیکل وکړل، بیا مې دلته لیکل وکړل او بیا د دې نه بعد دلته مې لیکل وکړل. دا تاسو کتلی شئ چې دا تاسو سره په یو لاین کې راځي. خو زه وایم چې دا په یو لاین کې نه راتللی، لکه دلته کې زه وایم چې hello my name is Ali. دا تاسو ګورئ داسې کې لیکلی my name is Ali. د دې نه بچ کېدو لپاره زه وایم چې لکه دا زما سره دغه شانتې راشي څنګه چې داسې ښکاري. د دې لپاره یو ټیګ استعمالېږي، هغې ته وایي PRE ټیګ چې کله ولیکو نو هغه شانتې څنګه چې تاسو لیکلی دی hello my name is Ali، نو هغه شانتې به تاسو سره ښکاره شي، هغه شانتې څنګه چې تاسو په دې کې لیکلی دی. دلته کې زه ورته یو 2 سپیسه نور ورکړم، دی به شاید چې نور لاندې شي، هغه شانتې 2 سپیسه نور ورکړم، دی به زما سره نور لاندې شي ټیک ده. دا زموږ سره د فارمیټینګ یو څو رغول چې هغه په دې ویډیو کې مونږ کور کړل او د نن ویډیو دپاره دا پوره دي. انشاءالله په بل ویډیو کې مونږ په ایمیج باندې به خبره کوو، په اینکر ټیګ به خبره کوو او په بټن باندې به خبره کوو او د هغې اټریبیوټس باندې به انشاءالله خبره کوو. انشاءالله ملاویږو په دې ویډیو کې. د زما ویډیو کتلو لپاره ډېره مننه. السلام علیکم.